بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تیر په تیر نن د ان شاء الله د کانکور برنامه شروع کوو چې ترڅو د انټرنیټ د طریقې تاسو کولی شئ د کانکور برنامه له موږ سره تعقیب کړئ. البته زموږ د یوټیوب چینل که تر اوسه مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل سره د هر ډول صنفي مضامینو د تدریس د زده کړې لپاره سبسکرایب کړئ. د نن ورځې درس لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کوله د کانکور آمادګي اړوند به وي. نو لومړی درس چې د کانکور آمادګي البته د ریاضي مضمون اړوند دی او لومړی لوست دی د ویش قابلیتونه دی. راځو د ویش قابلیتونو ته. د ویش قابلیتونو هدف دا دی چې څنګه پوهېدلی شو چې یو عدد پر کوم عدد د ویش وړ دی، یعنې کوم عدد په دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي، کوم عدد په دریو باندې پوره تقسیمېدلی شي، کوم عدد په څلورو هم تر مختلفه نورو عددونو پورې. لومړی راځو پر دوو د ویش قابلیت، یعنې کوم عددونه پر دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي. تل لپاره یاد ولرئ هر هغه عدد چې لومړی رقم یې صفر او یا هم جفت عدد وي نو ټول عدد په دوو د ویش وړ دی. لکه موږ لیکو 3500 اویا او همدارنګه یو بل عدد لیکو 6728. نو موږ ویل هر هغه عدد په دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي د کوم عدد چې لومړی رقم څه وي صفر وي. وروسته عدد که دا څومره یو لوی او ستر عدد اوسي توپیر نه لري، خو چې لومړی رقم یې صفر و دغه ټول عدد پر دوو د ویش وړ دی. او همدارنګه موږ ویل هر هغه عدد چې لومړی رقم یې جفت عدد وي، که وروسته دغه عدد څومره لوی او ستر عدد اوسي چې لومړی رقم یې جفت عدد وي دغه ټول عدد په دوو د ویش وړ دی. ورپسې راځو په دریو د ویش قابلیت. هر هغه عدد چې د ارقامو مجموعه په دریو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په دریو د ویش وړ دی. څه معنا؟ په دریو باندې ټول هغه عددونه پوره تقسیمېږي چې د رقمونو مجموعه په دریو باید پوره تقسیم شي. مثال یو عدد موږ لیکو 2 4 3 0 یعنې 2410 او همدارنګه که یو بل عدد پام کړو نشو 4800 دا دواړه چې جمع کړو مثال داسې عدد ته ولیکو چې هغه باید پوره تقسیم شي. دواړه چې جمع کړو څو به شي 11 14 په باندې سره 0 او دا ورسره نور لیکو چې شي 15. نو د دې چې لومړی مونږ ارقام یې ټول چې کوو جمع کوو. مونږ دې لپاره چې معلومه وو دغه عدد په دریو د ویش وړ دی که نه ارقام یې ټول سره جمع کوو. لیکو چې 2 جمع 4 جمع 3 جمع 0. نو دا چې سره جمع کړو 2 جمع 4 شپږ، شپږ جمع 3 9، 9 جمع 0 9. نو 9 که چېرته په دریو د ویش وړ و د رقمونو مجموعه نو وایو دغه ټول عدد چې 2410 دی دا هم په دریو د ویش وړ دی او که نه نه دی. نو دا که وګورو ارقام مجموعه 9 شوه، 9 په دریو د ویش وړ دی ځکه 3 په دریو کې 9 چې تفریق یې کړو 0. نو دا چې د ارقامو مجموعه 9 شوه په دریو د ویش وړ دی نو دغه ټول عدد چې 2410 دی دا هم په دریو د ویش وړ دی. همدارنګه د بل عدد ته راځو. د ده هم ټول رقمونه چې کوو جمع کوو 6 جمع 7 جمع 0 جمع 2 دا به مساوي شي 6 جمع 7 14 14 جمع 0 هماغه 14 14 جمع 2 15. نو ارقام مجموعه 15 شوه. دغه 15 ګورو چې په دریو د ویش وړ دی او که نه 15 15 د ارقام مجموعه 15 شوه او 15 په دریو د ویش وړ دی. نو موږ وایو چې په مجموع کې 6802 عدد هم په دریو د ویش وړ دی، یعنې که دغه عددونه په دریو پوره تقسیم شي نو باقي به نه کوي. په څلورو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې دوه لومړني رقمونه یې صفرونه او یا داسې عدد وي چې په څلورو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په څلورو د ویش وړ دی. یعنې کوم ویلی شو هر هغه عدد چې یوې او لسیز رقمونه یې صفرونه او یا داسې عدد وي چې په څلورو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په څلورو د ویش وړ دی. مثال موږ لیکو 2000 او 1500 او یا همدارنګه یو بل مثال لیکو 12414. نو موږ چې ګورو د دغه عدد دوه لومړني رقمونه چې
صفرونه دي چې دوه لومړني رقمونه صفرونه دي موږ د عدد که څومره لوی او ستر عدد کوو دې خواته نو دا ټول عدد په 24 واړه او همدارنګه موږ یا صفرونه وي یا داسې عدد وي چې دغه دوه لومړني رقمونه په 4 پوره تقسیم شي نو ټول عدد په 24 واړه د دې دوه لومړني رقمونه 14 دی 14 ګورو چې په 4 پوره تقسیمېدلی شي او که نه 4 کې 14 دوه لومړني رقمونه په 4 پوره تقسیم شو نو موږ دغه ټول عدد چې 2414 کېږي دغه هم په 4 باندې پوره تقسیمېږي باقي به نه کوي ورپسې راځو پر 5 د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې لومړی رقم یې 0 او یا هم 15 وي نو ټول عدد پر 25 واړ دی مثال مو لیکو 8,910 یا همدارنګه بل عدد لیکو 955 نو موږ ګورو د دې عدد لومړی رقم چې دی 0 دی چې لومړی رقم یې 0 او په دغه عدد څومره لوی او ستر عدد دی دغه ټول عدد په 25 واړ دی او یا همدارنګه لومړی رقم یې چې دی 0 په بخښنې سره 15 وي نو دغه ټول عدد که څومره لوی او ستر عدد وي دغه عدد په 25 واړ دی ورپسې راځو په شپږو د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې په 2 او 3 پوره تقسیم شي نو ټول عدد په 25 واړ دی لکه موږ یو عدد لیکو 3 2 4 0 یعنې 3240 نو موږ وایو دغه عدد په 2 په بخښنې سره په 25 واړ دی او که نه نو ګورو که چېرته دغه عدد همزمان په 2 او 3 23 واړه نو وایو ټول عدد په 25 واړ دی او که نه نه دی نو لومړی دا ګورو چې په 22 واړ دی که نه موږ ویلو په 2 لپاره چې لومړی رقم یې 0 یا 2 په 22 واړ دی نو ګورو چې قابلیت پر اساس په 22 واړ دی که اوس راځو درېو لپاره چې په درېو هم دی که نه د درېو لپاره موږ ویل ارقام جمع کوو 3 جمع 2 15 15 جمع 4 9 9 جمع 0 هماغه 9 چې د ارقامو مجموعه یې 9 شوه 9 په 3 پوره تقسیمېږي نو ټول عدد هم په 23 واړ دی نو چې په 2 هم 23 واړ دی په 3 هم 23 واړ دی په نتیجه کې ویلی شو چې په 4 هم 23 واړ دی دغه عدد ورپسې راځو پر اوو د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې لومړی رقم یې حذف شي یا لرې شي بیا دوهڅن شي او د پاتې عدد څخه راټیټ شي که حاصل یې 0 شو او یا داسې عدد شو چې پر اوو پوره د تقسیم وړ نو ټول عدد هم په اوو د تقسیم وړ دی او که نه نه دی څه معنی مثال موږ یو عدد لیکو 290 دغه عدد ګورو چې په 22 واړ دی او که نه لومړی به ویل دغه عدد لرې کوو چې دا 4 پرې لرې کړو دلته به پاتې شو 9 بیا دغه لرې شوی عدد دوهڅنې کوو یعنې په 2 کې ضربوو 2 په 4 کې 8 چې دا عملیه وکړه له دې نه وروسته بیا به مو ویل چې باقي عملیه به ته ولیکم دغه دوهڅنې شوی عدد د پاتې عدد نه تفریق کوو یعنې 29 نه تفریق کوو شو 8 داسې څه سره تفریق کړو 21 پسې که چېرته دغه حاصل په 2 پوره تقسیم شو خو ټول عدد پر 22 واړ دی او که نه شو نه دی نو دا که وګورو په 22 واړ دی په 2 کې 21 نو چې دا حاصل 21 شو او 21 په 22 واړ دی نو دغه ټول عدد چې 294 یې دغه هم په 22 واړ دی ورپسې راځو پر اتو د ویش قابلیت هر هغه عدد چې 3 لومړني رقمونه صفرونه او یا هم داسې عدد وي چې په 8 پوره تقسیم شي نو ټول عدد پر 28 واړ دی یا داسې ویلی شو چې هر هغه عدد 21 لسیز او سلیز رقمونه صفرونه او یا هم داسې عدد وي چې په 8 پوره تقسیم شي ټول عدد پر 28 واړ دی لکه مثال موږ لیکو د 8 د قابلیت لپاره یو عدد لیکو 15 یا یو بل عدد لیکو 5,800 یا 8,814 نو موږ وایو که چېرته د یو عدد 3 لومړني رقمونه داسې صفرونه وه نو دغه ټول عدد که څومره لوی او ستر عدد وي دا په 28 واړ ده او یا 3 لومړني رقمونه داسې عددونه چې په 8 پوره تقسیمېده نو ټول عدد په 28 واړ دی یعنې چې 3 لومړني رقمونه وګورو په 28 واړ دي او که نه یو 8 تفریق یې کړو 0 یو راکښته کړو
نو دلته باید څو ورکړو چې دا پوره کړي؟ صفر باید ورکړو، صفر پاتې وکړي، صفر تفریقې پورې یو شپږ راښکته کړو، شپاړس شو. نو اته سره زر ورکړو چې شپاړس پوره کړي، څو اته شپاړس، تفریقې کړو صفر صفر. دا چې درې لومړني رقمونه په اتو پوره تقسیم شو، نو ټول عدد چې وشپېته زره اته سوه شپاړس دی، هغه هم په اتو د ویش وړ دی. ورپسې راځو پر نحو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې د ارقامو مجموعې پر نحو پوره تقسیم شي، نو ټول عدد پر نحو د ویش وړ دی. مثال من لیکو 5000 یا همدې ډول په بل عدد لیکو 4,430. ګورو چې دغه عددونه په نحو د ویش وړ دي که نه. د دې چې ارقام جمع کړو، 5 جمع 4 9 جمع 0 9 جمع 0 9. نو چې ارقام مجموعه 9 کېږي په نحو د 9 په نحو د ویش وړ دی، نو ټول جمع باید ولیکو، جمع 0 جمع 0 مساوي 9. دا چې ارقام مجموعه 9 شو، 9 په 9 پوره تقسیمېږي، نو موږ دغه ټول عدد چې 5400 دی دا هم په نحو د ویش وړ دی. همدارنګه د بل عدد لپاره چې ارقام جمع کړو، 6 جمع 4 جمع 3 جمع 9، نو دا به مساوي شي 6 جمع 4 10 او د 3 14 او بخې دا باید ونه کړو 15 یې کړو. 14 جمع 15 18، نو 18 په 9 پوره تقسیمېدلی شي که نه، نو 2 9 18 تفریق کړو 0 0. دا چې ارقام مجموعه 18 شو، 18 په 9 پوره تقسیمېږي، نو موږ دغه ټول عدد هم په نحو د ویش وړ دی. ورپسې راځو پر لسو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې لومړی رقم یې صفر وي، نو ټول عدد پر لسو د ویش وړ دی. مثال موږ لیکو چې په لسو باندې کوم عدد پوره تقسیمېدلی شي. موږ ویل چې د کوم عدد لومړی رقم صفر واوسي، لکه مثال موږ لیکو 5680 یا همدارنګه 9000. خو زموږ کار نه لومړي عدد سره چې لومړی عدد صفر و، که وروسته د عدد څومره هر ډول عدد و، خو چې لومړی رقمونه صفر و، دغه ټول عدد پر لسو د ویش وړ دی. د 11 او 12 پر هم تقسیم قابلیتونه شته، خو زموږ د ضرورت لپاره همدومره کفایت کوي چې وروسته یې انشاءالله بیا د دې مربوط دی چې هغه تجزیه دی او بیا مخته ځو. نو د ویډیو د حجم د زیاتېدو په خاطر باندې هم په همدې باندې اکتفا کوو. هر څه د صحت، ښاد، بریالي او سوکالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.